یوه ښځه چې غوښتل یې د خپل خاوند نه طلاق واخلي او ازادي حاصله کړي، نو بیا ورسره څه وشول؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. یوه جینۍ د خپل ملګرې قصه لیکي چې ملګرې مې راته ویل چې زه د خپل خاوند نه خوشحاله نه یم او زه غواړم د خپل خاوند نه طلاق واخلم او ډېر ژر به ترې طلاق واخلم. هغه وایي چې ما ترې کله پوښتنه وکړه چې ته ولې د خپل خاوند نه طلاق اخلې، څه وجه ده؟ نو دغې ښځې وویل چې زه ډېره ښایسته یم او ډېره هوښیاره هم یم، خو زما خاوند یو عام انسان دی او هغه زما برابر نه دی، نو زموږ دا جوړه هیڅکله هم دومره خوندوره نه ده. ما ورته بیا وویل چې د طلاق نه وروسته به څه کوې؟ بیا یې راته ځواب راکړو چې زما دپاره خو د رشتو څه کمی نشته، زه به دویم واده وکړم. خو د دې ښځې خبره ماته ډېره عجیبه ښکاره شوه. یوه ښځه بیچاره دا خبره هېروي چې د طلاق نه وروسته به د هغې په معاشره کې څه حیثیت پاتې شي. په وختي طور چې دغه فیصلې ښایسته ښکاري، خو د ټول عمر لپاره د افسوس سبب جوړیږي. ما هغې ته ډېرې خبرې وکړې او ورته مې وویل چې ستا خاوند که هر څنګه دی نو ستا خیال خو ساتي، ستا ضروریات پوره کوي او تا سره مینه هم کوي. نو ما ته یې ځواب راکړو چې بالکل دا هر څه خو کوي. نو بیا ما ورته وویل چې د طلاق نه وروسته به تا ته خلک طلاق یافته ښځه وایي، یعنې طلاقنه به درته وایي. هیڅوک به هم ستا خپلولو ته تیار نه وي، حتی چې داسې وخت به راشي چې ستا خپل کور والا به هم ستا نه مخ واړوي. آیا تا دې خبرو ته سوچ کړی؟ ظاهر باندې خو تا ته په طلاق کې ډېره ښایسته ازادي ښکاري، خو څه وخت وروسته به ته په داسې یو قید کې بنده شي چې ټول عمر به بیا افسوس کوي. تاسو یقین وکړئ که د واده نه وروسته خاوند ښځې ته طلاق ورکړي یا ښځه دا مطالبه وکړي چې ما ته د خاوند طلاق راکړي، نو په دې سره د ښځې زندګي یو جهنم جوړیږي. دغه جینۍ وایي چې شکر دی دغه ښځې ته عقل راغی او اوس دوی دواړه ډېره د خوشحالۍ زندګي تېروي. زما ټولو هغو خویندو ته خواست دی چې چا واده کړی دی، د الله تعالی جل جلاله په خاطر د واده نه وروسته د خپل کور حالات په خپله سم کړئ او کوشش وکړئ چې د چا په خبرو کې مه راځئ. په هیڅ چا باندې هم د برترۍ احساس مه کوئ چې زه په دې انسان باندې اوچته یم یا خاوند مې زما برابر نه دی. په دې سره خپله زندګي جهنم مه جوړوئ. د خاوند نه د جدا کېدو فیصله ستاسو ډېره غلطه ده او دا نقصان ټول ښځې ته رسیږي. کوشش وکړئ چې تر هر حده پورې خپل رشتې سمې وساتئ. د طلاق اړخ ته خپل معاملات مه بوځئ او د خپلو خاوندانو قدر وکړئ. خاوندانو ته هم پکار دی چې د خپلو ښځو قدر وکړي، د هغوی خیال وساتي، حالات به پخپله ټیک شي. که تاسو په خپل منځ کې مخلص جوړ شئ او د یو بل خیال وساتئ، نو ټول هر څه به ښایسته شي. ډیره مننه کوم قدرمنو دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مو وي مهرباني وکړئ خامخا در سره لایک کړئ، زموږ د چینل نه هم خپل ملګرو سره شریک کړئ چې د دې ویډیو نه نور ملګرو ته هم فایده ورسیږي او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. ډیره مننه.